د پکتیکا ولایت امنیه قومنداني د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت له لوري د څلورم ځل لپاره له 160 تنو خیر غوښتونکو او سخت بېوزلو سره نغدي مرسته وشوه. مسؤلین وایي چې د مرسته شویو کسانو له ډلې ډیری په مرکز شرنه کې خیر غوښتونکي او په کومه اندازه بیا ډیر بېوزله خلک دي چې د یاد مدیریت له لوري ثبت او راجستر شوي او هر میاشت ورسره نغدي مرسته کیږي. دغه بېوزله کسان دي چې کوم په بازار کې سوالګري کوي د ریاستو مخې ته یا مثال بازار کې دوی سوالګري کوي او المن خلک دي یو د لپاره د مرسته روانه ده او د جریاني روانه او دغه نه علاوه دغه نور ریاستونه چې کوم دي موږ سره دي په د کمیټه کې دا به دوی ته د کار زمینه برابروي او موږ کوشش کوو چې دغه پیسو باندې دوی خپل یو څه د کار زمینه ځانو ته برابره کړي. په هر وخت تقریبا په هر توزیع کې 160 غریبان لرو دغه سوالګر او دې کې زیاتره مسکینان مقصد کړي دي او تقریبا 8 لک روپۍ موږ هر میاشت د توزیع لرو چې د جملې چې 15000 روپۍ مستحق کس ورکوو. مرسته ترلاسه کوونکي خوښ دي چې دولت یې لاسنیوی کوي او په روژه مبارکه کې ورسره نغدي مرسته ترسره کیږي. دوی وایي چې بچیان یې ترې د اختر جامې او نور د پوشاک وسایل غواړي خو دوی یې د خېټې مړولو په فکر کې دي ترڅو پر یادو پیسو اوړه غوړي او نور خوراکي مواد وپیري. دغه روپۍ لرم مګر کور کې نور باندې قسم تر کاره جبره کړ 3 لک روپۍ خالي قرضه په ما باندې ولاړه 3 لک کلدار قسم خدای دې کدو وسله را لاشه او کور کې غره نه لرم غوړ نه لرم دغه جامه ده د مور د یو جامه ده بل نسته دا جامه میاشت کې پرې مې تاسو ته ډېره اړتیا وه اوس اختر راغی د هلکانو یو شی هم نه و نه کالي نه کپړې ډېر ځینې خوشحاله له دغه دولته چې کور دی ودان شي. موږ ډېره اړتیا وه والله ډېره اړتیا وه غلیو ته م اړتیا وه مثال جامې مامې خو پرېږده غلي او غوړې چې ته م ډېره اړتیا وه د دې اختر په شپو کې مثال کنکلو کوچنیانو خو والله کالي غوښتل خو مثال موږ وویل چې خدای الله مهربانه ده خو بس موږ ډېر خوشحاله یو ډېر له دې اسلامي امارته. د پکتیکا ولایت امنیه قومنداني د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت مسؤلین زیاتوي چې دوی هر میاشت شاوخوا 160 تنه سوالګرو او ډیرو اړمنو سره نغدي مرسته کوي او دغه لړۍ به دوام ومومي. یاد دې وي چې پکتیکا کې د حکومت له لوري له لسګونه خیر غوښتونکو سره هر میاشت نغدي مرسته هم ترسره او بانکي حسابونو ته یې حواله کیږي ترڅو یې د ژوند اړتیاوې ورباندې پوره کړي.